تصور وکړئ یو سپین سرې مور چې د ژوند وروستۍ هیله یې د الله د کور لیدل وي له کوره د دعا په نیت وځي خو د زندان تر دروازې رسیږي یوه ډالۍ یا تحفه یوه جوړه بوټ او د ثواب یوه ژمنه څنګه د 25 کلونو بند په سزا بدلیږي دا د فلم کیسه نه ده او دا یو افسانه هم نه ده بلکې دا د نن ورځې د مسلمانانو تر ټولو دردونکو یوه حقیقي کیسه ده درې سپین سرې زړې ښځې چې عمرونه یې تر 80 کلونو رسیږي د عمرې په نیت له کوره وځي خو نن د سعودي عربستان په زندانونو کې شپې سبا کوي خو پوښتنه دا ده دا هر څه څنګه وشول څوک یې تر شا و څنګه بې ګناه خلکو ته بغیر د کوم جرم کولو څخه 25 کاله د زندان سزا واورول شوه او تر ټولو مهمه پوښتنه آیا دا کار سبا له تاسو ستاسو د پلار مور ورور او یا هم ستاسو د کورنۍ کوم غړي سره کېدای شي که نه هو که چیرې مو دا ویډیو تر پایه ونه کتله هغه ورځ د 2 سپین سرو کلیوالو ښځو لپاره د ژوند تر ټولو خوشحاله ورځ وه زیارت بیبي او انور بیبي چې عمرونه یې تقریبا 80 کلنۍ ته نږدې وو له کلونو وروسته د الله د کور د لیدو خوب ته نږدې شوي وي دوی فکر کوه چې د ژوند تر ټولو لوی ارمان یې پوره کیږي خو دوی نه پوهېدې چې دا خوشحالي به ډېر ژر په نه ختمېدونکي غم بدله شي تصور وکړئ یوه سپین سرې مور چې د ژوند وروستۍ هیله یې د الله د کور لیدل وي له کوره د دعا په نیت وځي خو د زندان تر دروازې رسیږي یوه ډالۍ یا تحفه یوه جوړه بوټ او د ثواب یوه ژمنه څنګه د 25 کلونو بند په سزا بدلیږي دا د فلم کیسه نه ده او دا یو افسانه هم نه ده بلکې دا د نن ورځې د مسلمانانو تر ټولو دردونکو یوه حقیقي کیسه ده درې سپین سرې زړې ښځې چې عمرونه یې تر 80 کلونو رسیږي د عمرې په نیت له کوره وځي خو نن د سعودي عربستان په زندانونو کې شپې سبا کوي خو پوښتنه دا ده دا هر څه څنګه وشول څوک یې تر شا و څنګه بې ګناه خلکو ته بغیر د کوم جرم کولو څخه 25 کاله د زندان سزا واورول شوه او تر ټولو مهمه پوښتنه آیا دا کار سبا له تاسو ستاسو د پلار مور ورور او یا هم ستاسو د کورنۍ کوم غړي سره کېدای شي که نه هو که چیرې مو دا ویډیو تر پایه ونه کتله هغه ورځ د 2 سپین سرو کلیوالو ښځو لپاره د ژوند تر ټولو خوشحاله ورځ وه زیارت بیبي او انور بیبي چې عمرونه یې تقریبا 80 کلنۍ ته نږدې وو له کلونو وروسته د الله د کور د لیدو خوب ته نږدې شوي وي دوی فکر کوه چې د ژوند تر ټولو لوی ارمان یې پوره کیږي خو دوی نه پوهېدې چې دا خوشحالي به ډېر ژر په نه ختمېدونکي غم بدله شي